د حج په تمام اعمالو باندې الله رب العالمین بې پناه اجر و ثواب ورکړي، تر دې اندازې چې حجر اسود سوله، د عرفات په میدان باندې وقوف سو، دغه رقم د وقوف مزدلفه سو، دغه رقم رمی الجمار سو، شیطانان ویشتلو باندې، په دې ټولو اعمالو باندې د حاجی هر عمل د الله په دربار کې ډیر اجر لري، مقبول دی. اوس د شیطانان ویشتلو باندې یو سړي د نبی علیه السلام څخه پوښتنه وکړه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه راوي دي ان رجلا سأل النبي صلی الله علیه وسلم عن رمی الجمار ما لنا فيه. یا رسول الله دا شیطانانو ته چې کاڼې او ډبرې ورغورځو په دې کې څه اجر و ثواب دی؟ فقال اما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا شیطانان چې ته ولې هر کاڼې او ډبره چې ولې په یوه کاڼې په بدل باندې الله رب العالمین ستا یو کبیره ګناه، هغه ګناه موبقات چې سړی هلاکت او جهنم ته اړوي، هغه کبیره ګناه دی په یوه کاڼې غورځولو سره معاف کیږي. په دې وجه حاجیانو ته موږ دا وایي عموما په دا درې مذهب کې امام شافعي، امام احمد بن حنبل او ائمه ثلاثه هغه وایي چې د اولې ورځې د لسم، یولسم، دولسم د دې درې ورځو شیطانان به ولې، لیکن زموږ احناف وایي افضل دا دی چې د څلرمې ورځې یعنی د دیارلسم د ورځې شیطانان هم وولي، ځکه چې درې غټ شیطان، درمیاني شیطان او کوچنی شیطان ویشتلو سره هر یو ته اوه کاڼې سړی ورغورځي، نو په یوه کاڼې او په یوه شګه ورغورځولو سره یوه کبیره ګناه معاف کیږي. اوه په درې کې ضرب که 21 یعنی په دا درېیمه ورځ هم د انسان 21 ګناه وي الله معاف کوي. په دې وجه شیطانان ویشتلو کې به سړی غفلت نه کوي. هلته کمپنیانو والا هم ډېر هغه جوړ کړي چې بیا خلک نه، بیا موټران نسته، نو تاسې حاجیان ووځي، مګر افضل دا ده چې د درېیمې ورځې د دیارلسم د ورځې هغه شیطانان هم سړی وولي. دغه رقم د عرفات د میدان اجر یو حدیث کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، نبی علیه السلام فرمایي ان الله یباهی باهل عرفات اهل السماء. د عرفات په خلکو باندې الله فرشتو ته فخر کوي. او حدیث کې راځي وما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبیدا من النار من یوم عرفه. د عرفات د ورځ زیات انسانان په بل ورځ باندې دونه د جهنم څخه نه ازادیږي لکه په د عرفات په ورځ باندې. وانه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکه. الله قریب سي دوی ته، د الله رحم دوی ته متوجه سي، او الله رب العالمین د عرفات باندې چې کوم خلک ولاړ وقوف کوي د هغو په هغو باندې الله رب العالمین د ملائکو په مخ کې فخر کوي چې زما بندګانو ته وګوره. یو روایت کې راځي چې الله په عرفات باندې د تمام خلکو مغفرت کوي، حتی چې په عرفات باندې کم څوک د چا نوم واخلي، د چا دپاره دعا وکړي، الله رب العالمین د هغه مغفرت کوي. په دې وجه حاجیانو د دې عرفات د دعا او د قیام دا فرض دی، د دې ډېر اهتمام کول پکار دی. د حج طواف، د حجر اسود مسح کول، دا هر عمل په خپل ځای باندې ډېر غټ دروند عمل دی. د حجر اسود باره کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الحجر والله لیبعثه الله لیوم القیامة له عینان یبصر بهما ولسان ینطق به یشهد علی من استلمه بحق. پیغمبر علیه السلام فرمایي په بل روایت کې دی حجر اسود او رکن یمانی، د حجر اسود مخته چې راځي رکن یمانی ورته وایي د بیت الله شریف دا کنج او کونه، دا چې څوک لاس وروي استلام یې کی یا لاس وروي او حجر اسود مسح کی یا د لیرې څخه لاس ورته پورته کی استلام، د قیامت په ورځ به الله رب العالمین حجر اسود ته سترګې ورکي، هغه به ویني، او زبان ژبه به ورکي، هغه به خبرې کوي، ګواهي به ورکي هغه چا باندې چې چا لاس وروړي یا استلام ورته کړي، الله دې مال لاس راوړي یا الله د دې سړي مغفرت وکړي. دغه رقم په حج کې د طواف ځینې خلک د دې ډېر کوشش کوي چې عمرې زیاتې راوړي، حالانکه علما لیکلي دي چې تر عمره کولو طواف زیات اجر و ثواب لري. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من طاف بالبیت 50 مرة خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه، رواه ترمذی. د ترمذی شریف روایت پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم چا په بیت الله باندې 50 واره طواف وکړي، راوګرځېدي 50 چکره 50 طواف یې وکړل، د ګناه څخه داسې صفا سي لکه په کومه ورځ چې د موره پیدا سوی.
ډېر خلک وایي چې نه د معلومه ژوند و زندگی یاره چې د لې مړ وی د خپل کور خپل اهل و عیال سره د بیت الله مرګ چې چاته الله نصیب کړي د مدینې مرګ چې چاته الله نصیب کړي د دې څه غټ سعادت نشته. لہذا د بیت الله یا په حج کې چې څوک وفات سي د دې الله رب العالمین ډېر بلند و بالا مقام ورکړي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم سړی د حج د پاره ووتی بیا د حج په سفر کې یا په حج په دوران کې وفات سو د دب اجر تر قیامت پورې چې څومره حاجان حج کوي الله به دته د دې اجر ورکړي. ومن خرج معتمرا کم سړی د عمرې د پاره ووتی فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامه. د عمرې په دوران کې مړ سو وفات سو در قیامت چې څومره انسانان عمره کوي د دې ټولو عمرې والا په اجر او ثواب کې دا سړی ور شریک دي چې د عمرې په دوران کې وفات سوی. در قیامت چې څومره حاجان حج کوي کم سړی چې په حج کې وفات سوی دي د دې ټولو خلکو په حج په ثواب کې الله ودته حصہ ورکوي دی ورسره شریک دي. او بل دا نبی علیہ السلام فرمایي چې په حج او په عمره کې څوک وفات سو د هغه د ګناهونو الله مغفرت کوي او جنت د لپاره واجب سو. هذا جابر رضی الله عنه راوی دی هغه وايي پیغمبر علیه السلام فرمایل ان هذا البيت دعامه من دعائم الاسلام. بیت الله د الله د شعائر د الله د کورو د الله د نقش یو نشانه ده. فمن حج البيت او اعتمر فهو ضامن على الله. کم سړی چې حج عمره د بیت الله کوي الله باندې ضامن دی الله برځان باندې لازم کړی دی. فإن مات ادخله الجنه. کدا سړی د حج د عمرې په دوران کې وفات سو الله به جنت بیای جنت بورکی. و ان رده الى اهله رده باجر وغنیمه. او کبرت کور ترالی پورا اجر او غنیمت لکه مجاهد چې د جهاد سر راسي اجر هم وګټي د جهاد او غنیمت هم د ځان سر راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کمر سو الله به جنت داخل کی او کبیر ترالی الله به پورا اجر او غنیمت سره به اگر واپس کی.